خپل ژوندلیک لیکنه آټو بایوګرافي ورته وایي په انګریزي کې. موږ یې نو داسې لاسیي ترجمې کړي دي. لاسیي ترجمې معنا څوک خپله سوانح ورته وایي، څوک آپ بیتی ورته وایي. آپ بیتنا پر ځان تېرېدل. ښه له ما سره چې کومې پیښې تېرې سوې هغه ما په خپله ولیکې. له ما سره چې څه حالات تېر سو هغه ما په خپله ولیکل. دغه ته آپ بیتي وایي. دته خپله سوانح وایي. سوانح د سانحې جمع ده. سانحه وایي و پیښه ته، حادثه ته. نو حادثې جمع یا د سانحې جمع سوانح، یعنی سوانح معنا د ژوند پیښې. له ما سره له زوکړې واخې تر مرګه پورې پیښې کېږي. ښه اوس یو دا پیښې زه په خپله ولیکم، یو یې بل سړی ولیکي زما پیښې. نو که ما په خپله ولیکې دا د جهان تر تحقیق معتبرې وي. اوس بیا یو سړی که څوک خیانت کوي، دروغ لیکي، زیاتوب کوي، هغه خو د ده مسله ده. خو بهرحال په دنیا کې د آټو بایوګرافي شکل چې دی دا تر بایوګرافي زیات دی. یعنی یو بیا بایوګرافي ده. کریم عامر ستاسې و مخته ولاړ دی، یو سړی را ولاړېږي د ده پر ژوند باندې له زوکړي تر آخري ژونده پورې تر مرګه پورې ګرد لیکي. ښه د دغه بایوګرافي دومره حیثیت نه وي، په دې کې کمبود هم راځي، زیاتوب هم راځي. دغه ته خلک اعتبار نه کوي. لیا به ته له ما سره پاته سوی، له ما سره به د ډېر وخت تېر کړی، بیا به زما په هر څه ځان خبره یې بیا به لیکې. پخوا داسې و چې لیکوال به مشهوره سوی، مړ به سوی، بیا به خلکو بایوګرافیانې لیکلې. یو سړی د آټو بایوګرافي ډېره نسته، بیخي نسته. یو سړی څه کوي چې ځای په ځای د څه خبرې د ځان په اړه لیکلي. اوس داسې به ووایي چې په پښتو ادب کې پیر روښان یو سړی تېر سوی دی، دغه حالنامه لیکلې ده. نو که څه هم د ده له مرګه بعد بیا بل چا پوره کړې ده. علي محمد مخلص تاسې یاد موږ په سر کې روښانیان شاعران ګډ ویلو، هغه سړی. نو هغه سړي چې دی دا پوره کړې ده. حالنامه د پیر روښان سوانح ده، که څه هم په خپله ده نه ده پوره کړې. ښه د ده له ژونده پس بیا نورو لیکوالانو پوره کړې ده. نو کله کله د سړي خپل حیثیت یا په پښتو ادب کې چونکې دا په پښتو نه ده، حالنامه په فارسي ده. پښتانه سړي په فارسي لیکلې ده په هغه زمانه کې. ها اوس یې نو ژباړې سوي دي، ترجمې سوي دي، پښتو هم شته، تاسې یې ویلی سي. نو موږ ته د پیر روښان د خپل ژوند حالات د بل تر لیکنې ښه په لاس راځي. هغه د اخوند درویزه وهلو ټکول، هغه شکنځاوي یا بد ورد، غلط توري استعمالول، تر هغه د خپل حالنامه ښه ده. بیا موږ په ډېرو شیانو کریابوږو، موږ په ډېرو خلکو کریابوږو په روښاني غورځنګ کې. بیا راځو حالنامه ګورو. ښه چې ته ته حالنامه په دا موقع څه وایي. د پیر روښان له دا سړي سره څونې تعلق پاته سوی دی. فرض یې که موږ علي محمد مخلص وایو، د هغه په بایوګرافي کار لرو، نو بیا به زو داسې تصدیق به هم کوو. درویزه خو پخپله ویلي چې دا ډېر لوی عالم دی، ارزاني لوی عالم دی، دا له روښان سره ملګري خطا کړی دغه دوه دی. هلته وایي لوی عالم دی، هلته وایي خطا کړی دی. نو دا شی تضاد پیدا کوي. کله چې سړی عالم سي هغه بیا چاته چمونه نه جوړوي، دروغونه نه جوړوي. ما تاسو ته ویل چې دلته سړی پوره سي، هغه ډېر پوره سي، هغه بیا په تاوان هم پوهېږي، ستا تاوان نه درسي. نو پښتانه متل کې تل داسې دی چې له هغه چا مه وېرېږه چې له خدایه وېرېږي، له هغه چا وېرېږه چې له خدایه نه وېرېږي. په دې پوهېږئ؟ یعنی چې د خدای ویره د سړي و زړه ته ولې وي، دغه بیا تا تاوان نه درسي. مقصد مدا دی چې یو بایوګرافي ده، یو آټو بایوګرافي ده. نو موږ د یو شخصیت په ژوند باندې چې کله کریاب سو، موږ د هغه ژوند ډېر کله نیمګړی پیدا کوو. ګرسر رحمان بابا یوه بایوګرافي یې نسته، یوه آټو بایوګرافي یې نسته. نو موږ به څه کوو؟ ښه بس هغه زمانې ته نږدې څه روایتونه، څه خبرې، چا څه شنل کړي دي، هغه راخیست په هغه ګزاره ده. ښه یو داسې وي لکه پیر روښان، لکه خوشحال بابا، وینې د دغو خپلې آټو بایوګرافیانې سته. که څه هم پرسنل آټو بایوګرافي نسته، لیکن د خوشحال د ژوند ډېرې پیښې دا د په خپله لیکلي دي چې دا را سره وسو، دا را سره وسو، کال دا دی، ضمانت دا د وبا راله، دونې خلک مړه سو، دونې تاوانونه وسو. شان چې دي دا بیا موږ ته په لاس نه راځي. خوشحال بابا ځینې شان لیکلي دي. اوس به نو زه داسې درته وکړم، د آټو بایوګرافي دوه قسمونه دي. ښه یو قسم یې بشپړه آټو بایوګرافي ده، یعنی زما له زوکړې څخه تر مړینې پورې
د طبیعي عمر زه په خپله لیکم ښه اول خو شرط دا دی لیکې به په خپله یعنی 80 کاله پر ما تر سو 80 کاله طبیعي عمر دی د انسان اوس نو زه راولاړېږم له زو کړي څخه تر دا نن ورځې پورې و تاسو ته دا خال ژوند دا ښه پیښې دا له ما سره چې سوي دي دلته چې محفوظه دي دا ګردې لیکم دغه ته بشپړه اټوبایوګرافي وایي ښه دا پوره وي کله کله فرض یې کوي لیکوال تر ډېره ژوندی وي تر نن ورځې خو یې ولیکه پر دی 20 کاله نور ترسي نو په 20 کال خو بیا پیښې راځي دی په هغه کې بیا څه زیاتونې کوي لږ نور شیان ورچي نن دا پیښه وسوه نن دا اوس نو دا له ده سره روان وي چې څنګه دی مړ سي دا د ډایري په شکل کې پاتې سي بیا یې خلک چاپوي ښه ډېرو خلکو خپله بایوګرافي چې آټو بایوګرافي ده دا یې په ژوند چاپ کړي ښه چې چاپ یې کله بیا نو خلک کار په لري یو بیا نیمګړی د دویم نیمګړی آټو بایوګرافي دا ده لکه د خوشحال بابا د ژوند پیښ یعنی ما د ژوند 80 کاله تیر کړي دي لګیا یم هغه 10 کاله مخکې واقعه دغه مو ولیکل تر هغه 10 کاله مخکې هم بله پیښه لیکلې دلته په ډایري کې څه نوټس اخیستي بس خال خبرې بشپړ حالات نه لیکي په دغه نیمه آټو بایوګرافي کې موږ ته د خوشحال بابا رنګ په لاس راځي موږ ته د خوشحال بابا ډېرې پیښې په لاس راځي اوس فرض یې که دی خپله وایي 1470 هجرت و هغه کال چې بندیوان سوم څه وخت بندیوان سوم په 1470 هجري کال ښه اوس 1470 هجري کال کې ستاسو یاد دی د اورنګزیب په اړه د یو نیم کال پس په جیل کې کم شعرونه ویلي ما له تاسو سره شریک کړل نو دی په یو نیم کال پس په دا هیله دی چې زه دستي خلاص سم وینې ده خو لیک وکړي هغه حالات یې د جیل غه موږ ته ولیکل موږ وویل لیکن موږ چې بیا وروسته وګورو دی 4 کاله نور هم جیل دی او دی چې دا لیک کوي په دغه ورځ د دا هیله ده زه کېدی چې دستي خلاص سم پلانی کوټوال را سره ملګری دی پلانی ملک را سره ملګری دی پلانی امیر صاحب یعنې د هغه ځای عمراګان لوی خلک دا مو سفارش کی نو د په هیله خو پیښه نه سوه سرته ورسېده خو خوشحال بابا په لیک کې دا چې راښکاره کله که د ده چې هیله وي لیکن حقیقت دا و چې دی 15 کاله څلور نیم کاله نور جیل نو نسو خلاص دا دویم اړخ چې دی دا په پښتو کې ډېر پیدا کېږي په زړو شاعرانو کې یعنی نیمه آټو بایوګرافي په دا کې به دغه د پیروشان آټو بایوګرافي راواخو دغه د خوشحال بابا آټو بایوګرافي به راواخو اوس نو د حمید بابا آټو بایوګرافي نسته څونې لوی سړی دی څونې غټ کار یې کړی دی پښتو شاعري ته لیکن یو کتاب یې دی زه له تاسو سره شریکوم انشاءالله شرط الاسلام نومیږي د دغ په پای کې دی لیکي چې دا ما په 1948 قمري کال باندې ترجمه کړی دی یعنی د حمید بابا ژوند موږ ته راورسېدی تر 1948 پورې دا په دا نیمګړي آټو بایوګرافي کې هم نه راځي یعنی زه اوس دلته یو شی لیکم دغه توری مې لیکلی دی د تاریخ مو سره واچو ښه بیا نور ما یو شی دی لیکلی زما مقصد دا نه و چې زه نن دا ورځ ما ژوند دا ده بلکې ما دغه شی و تاسو ته درښوی پر دغه ورځ مې دروښو دا بیا یو وخت موږ د تاریخ جوړ سي چې یاره په 19 سپتمبر 2023 کې کریم عامر په ډیګري کالج لورلی کې آبیتي نومي مضمون ورښولی آبیتي یې والکان ته ورښولی وه هغه چې خپله آبیتي ده ښه نو دا رنګه بیا دا ډېره مشهوره کېږي دا کیسه دا راوځي د تاریخ حصه وګرځي موږ په ډېرو شیانو کریابه یو په پښتو ادب کې چې په لاس ته نه راځي نو کومو خلکو چې خودنوشتونه لیکلي دي ځانګړي پیښې په خپله لیکلي دي په هغو کې تر ټولو خوندوره بایوګرافي چې ده آټو بایوګرافي د باچا خان غه ده خان عبدالغفار خان ښه زما ژوند او جدوجہد ګډ شان یې لیکلي په خپله یې لیکلي خوند یې په کړی مشهور هم ده او د خان شهید آټو بایوګرافي ده زما ژوند او ژوندون ښه میری زندگی اور زندگانی نو 3 جلد ده خان شهید سره چې څه سوي دي دا په خپله لیکلي دي دا ته وایي ډېر لوی خلک خوشحال بابا د جنگ خیبر قصیده لیکلې ده ښه بیا راولاړ سوی دی د ګمبتې د جنگ قصیده یې لیکلې ده د ډوډۍ د جنگ قصیده یې لیکلې ده دا جنګونه د کړي دي نو تا ته بیا په قصیده کې په شعرونو کې درښولي دي ښه نو دا د نیمه آټو بایوګرافي ده د بل تر تحقیق موږ ته دا ډېر مستند ښکاره کېږي نو زما مقصد دا دی چې آټو بایوګرافي انسانان راپورته کوي په اوس وخت کې خو ډېر ښه دور دی که سړی خپله زندگی په خپله ولیکي او هر حادثه او هر پیښه ضروري نه ده چې یو چاته سبق پکښې وي یو تاریخي
دغه پکښې وي بس داسې ته ولیکې 80 کاله زندګي ترې اتیا ترې په دا کې 80 اتیا پیښې راځي دا ډېره غټه اټوبایوګرافي جوړېږي داسې ته ولیکې دا د دنیا دپاره بیا تاریخ ګرځي یو سړی دی هیروډوټس یا هیروډوټس یوناني توری دی موږ ویلی نو چې هیروډوټس ویل کېږي که ډوټس ویل کېږي خو بهرحال دا د فادر آف د هسټري ورته وایي د دغه سړي چې دا زموږ په سیمه کې تېر سوی دی 1500 کاله یې کېږي ښه 1500 کاله مخکې دا سړی دلته تېر سوی دی یعنی عیسی علیه السلام لی هم نه دی راغلی تر هغه هم 1500 کاله مخکې کیسه ده له یونانه راغلی دا زموږ په سیمه کې سفر وکړي بیا بیرته لاړی دغه یک شنی کتاب لیکلی دی دا ته د تاریخ پلار ویل کېږي بس دا د دنیا اول تاریخ هم دی بلکې سستن نه نو داسې په کومه سیمه تر سوی دی کم شان یې لیدلي دي یونانیان ډېر عالمانو په هغه زمانه کې د دا ټول شان لیکلي دي اوس که ته ودې ته سفرنامه ووایې دا سفرنامه ده که دغته ته دغه اټوبایوګرافي ووایې دا اټوبایوګرافي ده ځکه چې ډېر شان په خپله لیدلي دي چې زه په دا ښار تر سوم په دا ښار پکتیکا توری ده استعمال کړی دی نو دوی خو خیر نسی ویلی پښتونخوا شین نسی ویلی نو په کا پښتونخوا یا پکتیکا پښتونخوا توری زموږ سیمې ته 1500 کاله مخکې دغه سړي استعمال کړی دی ښه دا ډېره ضروري بطلیموس هم سړی دی یونانی دی هغه هم بیا تر ده 1.5 کاله وروسته تېر سوی دی بیا یې سفرنامه کریډیټ خو د ده دی د هیروډوټس دا کریډیټ یو څوک نشي ځینې وړی نو اوس که ته سفرنامه شنې د ده کتاب سفرنامه دی که ته تاریخ شنې د ده کتاب تاریخ دی که ته اټوبایوګرافي شنې د ده کتاب وجه چې د دا شان له خپلو پیښو ولیکل په خپله یې په سترګو ولیدل ویې لیکل و تا ته یې کښېښول ته اوس هر کار څیزې نښې یعنی زه به تاسو ته وایم تاسې ځانونه دونې غټ کاستئ چې هر سړی دا وایي چې دا زما عزیز دی په دې پوه راستئ هر سړی به په تا لګیا وي چې دا زما عزیز دی او ځانونه دونې مه اچوئ چې هلته د مړی پروت وي خلک دې نه کوي اسپتاله نه ده راځي ډېر مړي به تاسو لیدلي اسپتال یې راړي وارث نه و راځي نو دا لوېدلی معیار رضان کوئ ما هغه رنګه جوړ ساسي چې خلک تحقیق به در وکړي چې دا خو بلکل زموږ عزیز وي زموږ د پښې وي بس یو دعوه کوه هغه دغه خبر مضمون چې ما درته ویلو که ستاسې یاد وي د سعدالله جان برق صاحب دروغ څه د چا د پلار خو نه دي نو موږ به ول په یو زاړه شاعر دعوه وکړو چې دا خو زما په نیکهګانو کې تېر سوی دی یا زما له نیکه سر په مسجد کې لمونځ کاوی نو د دغه یو کتاب راپاته دی هغه موږ کور وی بیا که چا کتاب غوښتی موږ به ورته چې زموږ یو سیب هغه ونړېدی هغه هلته پاتې وی را سره وو یعنی هغه مقصد دا دی چې درواغ خو نو لیمیټ نسته دعوې خو لیمیټ نسته خو ته دونې غټ څه چې خلک دعوې په در وکړي ښه اوس ما در ټول په خوشحال بابا دوخن پنډ کتاب لیکل سوی دی وایي دا خټک نه دی دا له خټوکه ایستلی دی سمه ده سعدالله جان برکې وایي د سایل صاحب یې کور ودان چې خټک یې خوشحال یې له خټوکو وایستی زه به رامان د مومندو نه به ورکړم ټیک سو نو دغه خپل یو شعر یې راخستی دی نه خلیل نه داود زایم نه مومن زه رامان عاشق یم سروکار مې دی له عشقه دا یو دا دی ګوره نه خلیل دی نه داود زای دی نه مومن دی په خپله وایي زه خو نه وایم هغه بیا هغه فلسفه بیانوي نه اشکال بیا قومونه نه یادوي زه په قوم پلانه یم هغه په خپل عشق باندې نازېږي په قوم نه نو مقصد دا دی چې تاسو اټوبایوګرافي داسې ولیکئ چې هغه د قومونو دپاره تاریخ هم سي سفرنامه هم سي ستا ژوند پیښې هم سي ستا د ژوند خاص خاص نکتې پکې بیان سي دغه د خان شهید اټوبایوګرافي ده دا تاسو وګورئ دا بختنامه کاکړه له ده سره په جیل کې ده نو د دوی په باره کې د کوم خبرې لیکلي دي د ده په کتاب کې موجودې دي اوس موږ بختنامه که څه نه پېژنو چې دا وڅوکه کام دې پریسي پر نیمې بختنامه مچ له وړي پیکي نو دا په مچ کې مچ له روانه ده جیل ته روانه ده نو اوس خان شهید هلته خان شهید هم په جیل کې دی هغه لیدلی ده دا هم په جیل کې ده نو دغه شان چې دا ګوره په کار راځي د باچا خان یو کیسه ده چې دا زما د کلي ملاو مسکینو دا په د خپل زما جدوجهد کې لیکلي دي چې دا اټوبایوګرافي ده د وایي بیا ما ته رالی وایي زه ډېر مسکین یم واده مې نسته پیسې هم نه لرم ول ما ورته وویل نن زموږ ډېر غټ عزیز مړ دی ډېرې پیسې دي په دا سخات کې ته دی وکړه چې سخات یې درکړي دا واپس کومه ښه بس وړه نه یې سخات پیسې راونیسي قبول یې مې دي بېرته یې ورکړي داسې تاله درکړي ورته ما قبول دي خو درکوی مې نه دا زما په کار دي ځه نو باچا خان وایي داسې وسو ملاکا پیسې واخیستې لاړئ چې زیاته که چا ولیدم نو بیا وایي په کلي کې باقاعده موږ سخات بند کړي اوازه سوچ دا سخات به نه کړو خو څه وخت بعد د ډېرو خلکو تاوان وي چې سخات نه وي مړی سړی څه کوي بیرته شروع کړي نو دا د لیکلي دي په کتاب کې وایي ګورئ هټلر ایډولف هټلر
خپل ابیتي لیکلې ده. تاسې وګورئ د څنګه لیکلې ده. وایي زه په ویانا کې په اسټریا کې ما سبق ویلی، زه سټوډنټ وم، زموږ ګډ ټیچران زموږ خلاف. اسټریا جلا وطن دی، جرمني جلا وطن دی، څنګ په څنګ دی لکه اوس افغانستان او پاکستان دی. نو دوی هلته ویانا د هغوی هیډ کوارټر و، دوی سبق وایي، وایي ما هلته سبق ویلی چې ټیچر به لیکچر راکاوی د جرمنیانو غیبت به کې کاوي. زه خو جرمنی پکې ناست وم. نو دوی وایي زه دلته جوړېدم چې دا زموږ قوم کې مسله څه ده چې دا خلکو دی بدرزه کېږي. مازدیګر به م کالي ومینځل چې به رالو زما سټوډنټو به زما کالي لرې کړي وو، چا به کالي وړي وو، چا به پتلون وړی وو، ملنډې به یې په راوایي، بدې رزه کېدل. مطلب وایي له ما سره ډېر چمونه په سټوډنټ لایف کې دغو خلکو وکړل. بیا به تاسو لیدلي چې اول جنګ عظیم جرمني اوله وار اسټریا ووله، په نیمه ګنټه کې ختم کړ، ټول وطن یې ختم کړي چې دا وواستئ دا سازشان دي د دغو پروفیسران اول وواست. ښه نو دوی وایي چې موږ جرمني ونړېده. نو زه بیا لوی سړی وم، بیا چې ما اول وار جرمني تباه سو، د اول جنګ عظیمه پس ما لوړه وکړه چې دا پور به له دا ګرد دنیا اخم او دا کار به م کوم، دا خلک به م نه کوم. دویم جنګ عظیم د اول جنګ عظیم په مابین 20 کاله دي. په 1919 کې اول ختم سو، په دویم چې دی دا په 1961 کې شروع سو. 20 کاله فرق دی. دا بیا هټلر کړی دی. ښه هغه وایي 20 کاله پس به اوس به زه ورته ګورم چې له ما سره څوک جنګېږي. په وطن یې نیمه ګنټه هم نه کېده. نو ګور د دنیا په جنګ سره اخته سو. نو دی دا شانې لیکلي دي. دا تاسې وګورئ ډېر حیراني پکښې ده، ډېره ناشوده پکښې ده. هغه بل مشهوره سړی سفرنامه یې لیکلې ده، نن سبا ابیتي ورته وایي، آټو بایوګرافي ورته وایي، د ابن بطوطه سفرنامه ده. د سفرګر د حوالې د په سترګو لیدلی دي، دا یې لیکلی دي. ښه اوس نو دا شیان چې دي ځینې شاعرانو لیکوالانو خپلې آټو بایوګرافیان لیکلي دي، لوی لوی باچاانو لیکلي دي. دا توزوک لفظ څه دی؟ دغته ډایري وایي. ښه توزوک بابري، توزوک جهانګیري، د دې څه معنی؟ توزوک اکبري، دا اکبرنامه، دا د دوی ډایریانې دي. ځینې خلکو ورته لیکلي دي بایوګرافیان، ځینې دوی په خپله لیکلي دي. توزوک بابري د ظهیرالدین بابر خپل آټو بایوګرافي ده، په خپله یې لیکلې ده. او ډېر خلک وایي چې په دې ټوله اشیا کې اول آټو بایوګرافي هم دغه ده چې پرسنلي یو سړي په خپله لیکلي وي او هر شی یې پکې اچولی. دا پوره او بشپړه صورت چې لري دا اوله ده. اندازه وکړئ. او دا د دنیا ورځې به تتللې ده. نو که چیرې له دې ناستې پس تاسو ذهن جوړ کړئ، په تاسو دونې عمر نه دی تېر سوی، که تېر سوی دی هغه پیښې هم نن ولیکاست، له ځانه سره خوندي کوئ چې ستاسو طبیعي عمر ختم سي، 70 کاله ته ورسېداست بیا یې چاپ کاست. ښه نو تاسو سره به ډېرې پیښې، ډېر حالات، ډېر تاریخ دا به رامحفوظ سي. بیا که د چا یو پیښه په کار وه، ما درته دا مثال مه درکړي، که د چا 2 تاریخه په کار و، که د چا شخصیت په کار و، له تا سره بیا ګوري چې دا په دا زمانه کې تېر سوی دی، دا شی سته که نسته. نو دا به بیا خلک څېړي، ستاسو آټو بایوګرافي به مشهوره وي. نو بایوګرافي بیا هغه ده چې یو په بل باندې څوک کار ولري، لیک پر وکړي. د بایوګرافي په اړه باندې ډېرې تېروتنې راځي. د مولانا الطاف حسین حالي بایوګرافي ده، د غالب غه لیکلی علي صاحب ده، یادګار غالب یې نوم دی. نو دا شاګرد هم دی، ورسره هم دی، لیکن ډېرې پیښې خلک اوس هم ګوته ورته نیسي، داسې به نه ایسوي. او حالي صاحب ډېر بېباکه سړی و، هغه لحاظ نه دی کړی، شکنځا چې غالب کړي دي هغه یې هم لیکلي دي، چې هره خبر د ده تر خوله وته د هغسې لیکلې ده. نو د ژوند ټوله نقشه د غالبه که په سترګو لیدل غواړئ، یادګار غالب ووایاستئ، خوند کوي. لیکن آټو بایوګرافي نه ده، بایوګرافي ده. ښه نو په بایوګرافي کې بیا نور لیکوالان ګوته نیسي چې یاره دا پیښه په غالب به څنګه دونې غټ سړی و، دا ښکنځا به یې کوله. هغه غالب دونې بې خولې سړی دی، ستاسې وار نو دا شاګرد دی ورسره دی، هر توری یې لیکلی دی. ښه نو دارنګه بیا سړی مشهوره کېږي که چیرې د آټو بایوګرافي په اړه پوښتنه لرئ وایي کس نسته.